د یو وخت خبره ده پر یو ملک باندې یو سپک باچا حکومت کاوه. هغه به په خلکو پسې خندل او په خلکو پسې به یې رنګارنګ پسخان واهه. ای مشره لنګوټه دې ډېره ازاده نه ده تړلې. ای ملکه صدره دې داسې سوې ده لکه د مسکین جیب. ای ځوانه کپړې دې ډېرې نه دي خرینې. یاره دا اوس څه رقم باچا دی، په خلکو پسې پسخان وایي او پسې خاندي. دا اوس باچا دی که ډم دی؟ نه د خو په ډم او په دې باچا کې هېڅ فرق نه ښکاري. خو په دې ملک کې یو بزرګ اوسېده. هغه به وخت نه وخت د باچا ملاقات ته ورتله او ښې مشورې به یې ورکولې. خو دې باچا به په دې بزرګ پسې هم پسخان واهه. باچا سلامت، هیله کوم چې پاچاهي به دې ښه روانه وي او ژوند به دې په مزو کې وي. نور ووایه باچا سلامت، څه حال احوال دی؟ زما ژوند خو ډېر ښه روان دی، خو ماته ته ډېر سپیاره ښکارې. او ډېر بېوقوف راته ښکارې. او ها بزرګه، زه تا ته د بېوقوفۍ یو انعام درکوم. دا چټک در سره واخله، که د ځان نه زیات بېوقوف درته ښکاره شو غله یې ورکړه. او بیا د وخت په تېرېدو سره دغه باچا سخت ناروغه شو او د بچ کېدلو یو هیڅ امید نه و. دغه بزرګ چې کله خبر شو نو د باچا پوښتنې نه راغله. باچا سلامت، څه حال احوال دی؟ هیله کوم ژوند به دې په مزو کې وي. بزرګه دا ته څه رقم خبرې کوې؟ زه د مرګ په سفر روان یم او ته وایې چې ژوند به دې ښه روان وي. باچا سلامت، ته چې به کله په سفر تلې نو سپاهیان به دې په مخه کړي وو، نیم به دې په شا کړي وو، ته به یې په منځ کې روان وې. دې سفر دې څه انتظام کړی، سپاهیان دې په مخه کړي او که نه؟ ای بزرګه په اوتو بوتو دې سر دی. څوک چې د مرګ په سفر ځي هغه ځان سره هېڅوک کم نه بیایي، یوازې او یوازې ځي. باچا سلامت، زه په ټوله دنیا وګرځېدم خو داسې بېوقوف انسان مې پیدا نه کړ لکه ته چې یې. زه اوس دا د بېوقوفۍ انعام تا ته درکوم. ما ته دا وخت ستا په حال رحم راځي. ای بزرګه اوس مې ومنلې چې واقعیم ته ډېر بزرګ یې او الله ته ډېر قریب یې. زه ډېر ګناهګار یم چې په خلکو پسې به مې پسخان واهه او په خلکو پسې به مې خندل. زه ډېر ګناهګار یم، ته الله ته ډېر خوښ یې. زما په حق کې ته الله نه دعا وغواړه چې ما معاف کړي. او بیا دې بزرګ د الله تعالی نه د دې باچا دپاره یو خصوصي دعا وغوښتله چې یا الله ته دا یې معاف کړي. ګرانو کتونکو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو انډیوالانو ته ور ولېږئ تر څو هغه هم څه نه څه خوند ترې واخلي.